د کندوز امنیه قومندانۍ د مشرتابه په لارښوونې د 9 ولسوالیو امنیه قومندانیو د لسګونو امنیتي حوزو د کنډکونو ټولیانو او په داخل د قومندانۍ کې اړوندو جزتامونو ته د وړتیا لوړولو 3 ورځنی سیمینار چې 80 تنو منصوبینو پکې ګډون کړی و پای ته ورسید. د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ چارواک په وینا د یاد سیمینار له ترسره کولو موخه د منصوبینو وړتیا لوړول، کاري چټکتیا او لا مسلکي کېدل ښودل شوي دي. دغه 3 ورځنی سیمینار د کندوز د امنیه قومندانۍ د رهبرۍ لخوا نه په تامیناتي بخش کې دایر شوی چې په هغه کې اکمال او محاسبه او د مخابرې درسونه او د کندوز امنیه قومندانۍ په پام کې لري چې لا هم دغه سیمینارونه زیات کړي او په نورو بخشونو کې تر څو وکولی شي زموږ ټول امنیتي پرسونل دا مسلکي سي. په ورته مهال د سیمینار ګډونوال د امنیتي منصوبینو لپاره دا ډول سیمینارونه خورا ګټور بولي او په راتلونکي کې د ورته روزنیزو سیمینارونو د جوړېدو غوښتنه کوي. موږ ته د کندوز ولایت امنیه قومندانۍ د رهبرۍ مقام له لوري 3 ورځنی سیمینار راکړل شو چې په هغه کې د لوجستیک بخش و، تامینات و، اکمال و او مخابره و. امیدوار هستیم که همچین سیمینارها در آینده نزدیک هم با باقی مجاهدینی که از این سیمینار دور مانده بودن و مستفید شوند و فهم و دانش دفتریشان، فرمشان، لوجستیکیشان بیشتر و بیشتر گردد. د کندوز امنیه قومندانۍ د مشرتابه په لارښوونې دا سیمینار په داسې حال کې ترسره شو چې په تېرې اونۍ کې د یادو منصوبینو څخه په دیني برخه کې د دیني درسونو د بیا تکرار په موخه ازموینه واخیستل شوه.